کمال ناصر اصولي وایي کله چې د خپل خرج شي له پردیو ګیله نشته. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. له اوږدو جنجالونو او جوړجاړیو وروسته میر رحمان رحماني د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس په توګه اعلان شو. د ولسي جرګې د رئیس څوکۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني کاندیدان وو. د رایو له شمیرلو وروسته د میر رحمان رحماني لپاره 123 رایې او د کمال ناصر اصولي لپاره 55 رایې وشمیرل شوې. 53 رایې هم سپینې کارول شوې وې او 14 رایې هم باطل اعلان شوې دي. که څه هم میر رحمان رحماني د 123 رایې په ترلاسه کولو ونه توانېده چې 50 جمع یو رایې پوره کړي، خو ویل کېږي چې تخنیکي ټیم په مداخله نوموړی د ولسي جرګې موقت رئیس ښاغلي دهقان لخوا د دې جرګې د رئیس په توګه اعلان شو. د ولسي جرګې په تالار کې لا هم یو شمېر وکیلان د دې جرګې د رئیس په توګه د میر رحمان رحماني پر ټاکنه ملاحظات لري او وایي چې 50 جمع یو چې 140 رایې کېږي نه دي پوره کړي، خو هغوی چې رحماني بریالی بولي د جرګې غړي د هغوی رایو پر بنسټ چې کارول شوی حساب کوي. د رئیس ټاکنې پر سر د میلیونونو ډالرو ویش. ښاغلي اصولي پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه داسې اشاره کړې چې ګوندې د مشرتابه په انتخاباتو کې جوړجاړیو او اخیستلو او خرڅولو رول درلود. نوموړي لیکلي کله چې د خپل خرج شي له پردیو ګیله نشته. په ولسي جرګه کې دننه ځینو نورو سرچینو له کوله د خلکو ځینو استازو خپلې رایې د پیسو او نورو جوړجاړیو په بدل کې پلورلې یا کارولې دي. ځینو خبریالانو د ښاغلي اصولي له خولې ویلي چې نن په ولسي جرګه کې څه باندې 3 میلیونه ډالر لاندې باندې شوي دي. دغه راز ډاکټر رمضان بشر دوست هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي. امروز دلار آلمان در دارلمان. خلک هم د نوو وکیلانو په دې کړنه سخت خفه دي او بېلابېل نظریات پرې لري. د ولسي جرګې نوی مشر میر رحمان رحماني د اجمل رحماني پلار ده او زوی او پلار دواړه د نوي پارلمان وکیلان دي. که څه هم خلکو تمه درلوده چې نوی پارلمان به د هېواد د خلکو لپاره خدمتګار وي، خو کله چې په ټاکنیزو منډو ترلو او بیا کمیسیونونو کې وکیلان دومره ډېرې پیسې مصرف کړي، نو بیا یې بیرته د پیدا کولو لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. نو له داسو خلکو نه د خدمت څه تمه کېدای شي؟ تاسو د پارلمان د دغه نوو غړو د دغه کړنې په هکله څه نظر لرئ؟ آیا میر رحمان رحماني یو وړ شخص ده چې پارلمان اداره کړي؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.